د آل انډیا ریډیو د بهرنیو خبرونو د پښتو څانګه ده. دا خبرونه تاسو ته هریندر کمار سواته او رجنی پرکاش وړاندې کوي. د مهمو خبرونو سرټکی. د هند، بنگلاديش او نیپال څخه لوړپوړي ډیپلوماټان په بیجینګ کې د هندي ټولنې لخوا لمانځل کیدونکي د درګا پوجا په مراسمو کې برخه اخلي. لومړی وزیر مودي نن د نړۍ د نفتو او غازو مخکخو شرکتونو اجرایوي رئیسانو سره خبرې کوي. بیل ګیټس د کورونا وایرس وبا پای ته رسولو لپاره په نړیوالو هڅو کې د هند د رول ستاینه کړې. د وندې بھارت ماموریت وم پړاو د اکتوبر په 29مه نیټه پیل کیږي. متحده ایالاتو د ناګورنو کاراباغ غوربند په داسې حال کې اعلان کړ چې جګړه دوام لري. لومړي وزیر د خپل من کی بات په برنامه کې خلکو ته خواست کړی دی چې د فیسټیوال په دې موسم کې مالی تولیدات واخلي. د بنگلاديش حکومت پریکړه کړې ده چې هغه خلکو ته به هیڅ ډول خدمات چمتو نشي چې ماسک نه غوندي. او د کووډ 19 دوهمه څپې بیرته اروپا ته راستون شوې دي. ډېر هیوادونه کرفیو عملي کولو، جزوي بندیزونو او نورو محدودیتونو سره مخ په وړاندې روان دي. د خبرونو تفصیل. د هند، بنگلاديش او نیپال لوړپوړي ډیپلوماټان په بیجینګ کې د هندي ټولنې لخوا تنظیم شوي په درګا پوجا مراسمو کې ګډون کوي. په چین کې درګا پوجا په بیجینګ کې د دودیز لیوالتیا او خوشحالۍ سره د هندوستان په سفارت کې ولمانځل شو. په چین کې د هندوستان سفیر وکرم مصری غونډې ته وینا پکول وویل چې پکې د بنگلاديش او نیپال لوړپوړي ډیپلوماټان هم ګډون کړي وو. درګا پوجا موږ ته په هندي نیماوچه کې زموږ شریکي میراث په یادوي. نو وړې زیاته کړه چې د دې مراسمو مرکزی پیغام په بدنو باندې د خو بریا ابدي او تل اړوند دی. په چین کې د بنگلاديش او نیپال سفیران هم د ثبت شوي پیغامونو له لارې د دې فیسټیوال په مناسبت خپل مبارکي شریک کړل. یوه خوشاله هندي ټولنه د بیجینګ بونګ ستر مشرتابه لاندې د چین له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي وو چې د درګا ماته په سپیڅلي چاپیریال کې د دودیز عبادت سره ډوب شي. هیواد د کووډ 19 پر وړاندې په مبارزه کې د پام وړ هدف ترلاسه کړی، ځکه چې د ملي رغونې کچه 19.23% ته رسیدلې. تر دې دمه 11,32,000 خلک روغ شوي. په مجموعي ډول دا وخت د روغ شوي کسانو شمیر د ناروغانو د شمیر څخه زیات دی. په 13 ساعتو کې 60,000 خلک روغ شوي. د هیواد فعال قضیه هم کمیږي او هم دا اوس د 8.15% څخه ښکته دي. نن ورځ په هیواد کې مثبت قضیې 6,03,212 دي چې د راپور شوي قضیو یوازې 6.8% جوړیږي. لومړی وزیر نریندر مودي نن د نړیوالو تیلو او غازو شرکتونو او اجرایوي رئیسانو سره خبرې اترې کوي. لومړی وزیر نریندر مودي به د نیتی آیوګ او د پټرولو او طبیعي غازو د وزارت لخوا تنظیم شوي په کلني خبرونه کې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د مخکخو نړیوالو تیلو او غازو شرکتونو د اجرایوي رئیسانو سره خبرې اترې وکړي. هندوستان په نړۍ کې د اومه تیلو دریم تر ټولو لوی مصرف کوونکی او د LNG غازو څلورم تر ټولو لوی واردونکی په حیث د نړیوالو تیلو او غازو په سکتور کې یو مهم نقش لري. نیتی آیوګ دا پوهیدلو سره چې هند په نړیوالو تیلو او غازو د ارزښت په لړۍ کې له غیر فعال مصرف کوونکي څخه یو فعال او غږ لرونکي برخه لرونکي ته د بدل کېدو اړتیا لري. په 2014 زیږدیز کال کې د نړیوالو تیلو او غازو د شرکتونو د اجرایوي رئیسانو سره د لومړي وزیر لومړي ګرد میز غونډه پیل کړې وه. د چین په شینجیانګ ایغور خودمختار سیمه کې د کورونا ویروس بې له نښې 129 ناروغان راپور کړي شوي دي. د چین شمال لویدیځ شینجیانګ ایغور خودمختار سیمه کې پرون په کاشګر ولسوالۍ کې د کورونا ویروس بې له نښې 129 نور ناروغان راپور کړي شوي. وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ په شوفو ولسوالۍ کې یو بې له نښې ناروغ ثبت شوی و. د شینجیانګ سیمه ییز روغتیا ادارې څخه یوه رسمي خبرپاڼه وویل چې ټول نوي ناروغان د شنبې په ورځ ثبت شوي بې له نښې ناروغ د کورني غړو سره تړلي دي. خو د لومړی ناروغ د ناروغي سرچینه نامعلومه ده او په ټولنه کې د خپرېدو ویره راپاروي. د بنگلاديش حکومت پریکړه کړې ده چې هغه خلکو ته به هیڅ ډول خدمات چمتو نشي چې ماسک نه غوندي.
د لومړي وزیر شیخ حسینا په مشرۍ د کابینې غونډې پریکړه وکړه چې هیڅ چاته به د ماسک پرته دفترونو ته د ننوتلو اجازه ورنکړي شي. دا پریکړه وشوه چې په هیواد کې ټول دفترونو کې به د وایرس خپرېدو کنټرول لپاره ماسک پرته خدمات د نه برابرولو بورډونه نصب کړي شي. په ډاکا کې د کابینې له غونډې وروسته رسنیو ته معلومات په ورکولو د کابینې منشي خنداکیر انورالاسلام وویل چې په ټولو عامه او خصوصي دفترونو، ټولنیزو سازمانونو، هاټ بازارونو، شاپینګ مالونو، نورو تاسیساتو، تعلیمي ادارو، جماعتونو یا نورو عبادت ځایونو کې خلک باید ماسک واغوندي. بل ګیټس د کورونا ویروس وبا له منځه وړلو لپاره په نړیوالو هڅو کې د هند د نقش ستاینه کوي. بل ګیټس همدارنګه د کورونا ویروس وبا له منځه وړلو لپاره په نړیوالو هڅو کې د هند لخوا د لوبول شوي نقش ستاینه وکړه. د بیل او میلندا ګیټس د مؤسسې شریک بانی ښاغلی ګیټس د هند د رسمي رادیو ډي ډي نیوز سره د وبا په وړاندې مبارزه کې نن یا په راتلونکي کې د لوی ننګونو ژمنې مضمون په اړه خبرې کول. لوی ننګونې د نوښتونو یوه کورنۍ ده چې د مهم نړیوال روغتیایي او د پرمختګ ستونزو د حل په موخه نوښتونه کوي. د بیل او میلندا ګیټس مؤسسه د لوی ننګونو یو شریک دی. د وندې بھارت میشن اوم پړاو د اکتوبر میاشتې له 29 نیټې څخه پیلېږي. د ملکی هوایی چلند وزیر هردیپ سنگھ پوری ویلي دی چې د وندې بھارت میشن اوم پړاو به د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر میاشتې له 29 نیټې څخه پیل شي. ښاغلی پوری نن په یو ټویټ کې وویل په دغه پړاو کې به نور ځایونه، نور پروازونه او ببل تنظیمات شامل وي. نوموړی وویل تر اوسه پورې د تر 2.9 میلیون زیاتو کسانو نړیوال سفر اسانه کړی شوی. یاد وزیر وویل پرون 4322 کسان له بهرني هیوادونو څخه هندوستان ته راغلل. د کووډ 19 دوهمه څپې بیرته اروپا ته راستون شوې دي. ډېر هیوادونه کرفیو د عملي کولو، جزوي بندیزونو او نورو محدودیتونو سره مخ په وړاندې روان دي. په ټول اروپا کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره نوي تدابیر پلي کوي، ځکه چې په اروپا اتحادیه کې د انفیکشن زیاتوالی او د نوي قضیو ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی. پولنډي چارواکو ښوونځي او رستورانتونه د 2 اونۍ لپاره د بندولو امر ورکړی. په داسې حال کې چې فرانسې خپل کرفیو د اوږدې مودې لپاره د نفوسو 2/3 برخه غځوي. فرانسې د ورځني انفیکشنونو د ریکارډ شمیر راپور ورکړی دی. د آلمان پلازمینې په لارو کوڅو کې د ماسک اچولو نوې اړتیاوې پلي کړي. په ډنمارک کې حکومت د ماښام د الکوهولو په پلور باندې بندیز اعلان کړ او په عامه غونډو بندیز نور سخت شوی. د امریکا ایالات په ناګورنو قره‌باغ کې د اوربند نوې اعلان کوي ځکه چې جګړه دوام لري. د امریکا متحده ایالات د یکشنبه په ورځ وویل د آذربایجان او ارمنستان په منځ کې د ناګورنو قره‌باغ سیمې په اړه په جګړه کې د دوشنبه په ورځ بشردوستانه اوربند به عملی شي. ان تر دې چې تازه جګړه د دوړو خواو په منځ کې پیل شوه. وروستي اوربند د اکتوبر میاشتې په 26 نیټه په ځایي وخت د سهار په 8 بجو عملی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونه دا موضوع په یوه ګډه خبرپاڼه کې وویل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټویټر کې ولیکل د ارمنستان لومړی وزیر نیکول پاشانیان او د آذربایجان ولسمشر الهام الییف ته مبارک وي چې په نیمه شپه د اوربند اطاعت کولو لپاره موافق شول. ډیر ځانونه به خوندي ساتل شي. دا اعلان وروسته له هغه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا غونډې ترسره کړې. لومړی وزیر په خپل من کې بات خبرونه کې له خلکو غوښتنه کوي چې د فستیوالونو لپاره خریداري کولو په وخت کې ځایي محصولات غوره کړي. لومړی وزیر نریندر مودي د هیواد له خلکو څخه غوښتنه کړې دی چې د فستیوالونو په مراسمو کې د خریداري کولو په وخت کې ځایي محصولاتو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی مودي له هر چا څخه غوښتنه وکړه چې د ځایي شیانو لپاره د غږ هوډ په یاد کې ولري. لومړی وزیر وویل ګرده نړۍ د هندي محصولاتو لپاره مینه لري. نوموړی ټینګار وکړو چې ډیر ځایي محصولات د نړیوال کېدو پوتنشیل لري او د خادي مثال یې ورکړ. ښاغلی مودي د وجیا دشمي یا دوشهره نیکمرغه ورځ په مناسبت خلکو ته مبارکي وړاندې کړ.
نوموړي وویل د دوشهره مراسم د درواغو باندې د حقیقت بریا او همدارنګه د بحران باندې د صبر بریا دی. نوموړي له خلکو غوښتنه وکړه چې د کورونا د بحران په وخت کې له صبر څخه کار واخلي. نوموړي له ټولو غوښتنه وکړه چې ماسک واغوندي، لاسونه د صابون سره ومینځي او د ټولنیز واټن لپاره د 2 مترو واټن وساتي. د خبرونو پای. پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصرې عنوان د مذهب د بدلولو تبلیغاتو څخه د اقلیتو په ساتنه کې د پاکستان د حکومت ناکامي. لیکنه د خورشید اکرم او جباړه د هریندر کمار سواتی. اسلام د زغم، مینې او نیکۍ دین دی. د دې په ښوونو کې دا حقیقت هم شامل دی چې هر څوک کولی شي په خپل مذهب او دین ټینګ ودرېږي. په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایلی ستاسو مذهب له تاسو سره دی او زموږ دین زموږ سره دی. یو بل آیت چې په دې معنی دی چې په دین کې زور زیاتې شتون نه لري. له همدې امله د اسلامی نظر له مخې دا ویل کېدی شي چې دا غلط کار دی چې څوک دې ته اړ باسي چې خپل دین پرېږدي او اسلام ته مخه کړي. دا د افسوس خبره ده چې پاکستان چې د اسلام په نوم رامنځته شوی وو او یو اسلامي دولت اعلان شوی، یو داسې کمپاین لري چې غیر مسلمانان کولو کې اړ باسي. یعنی د اسلام پیروان له اسلامي لارښوونو انکار کوي. د دې جبري بدلون تر ټولو خواشینونکې اړخ دا دی چې د هندوانو او د عیسویانو پیغلې انجونې تختول کیږي، بیا اسلام ته اړول کیږي او بیا واده کیږي. او کله چې د انجلۍ د کورنۍ غړي د قانون او محکمې څخه د مرستې ترلاسه کولو هڅه کوي، نو محکمې ته ویل کیږي چې دا انجلۍ په خپله خوښه مسلمانه شوې ده. په ځینو بیلګو کې لیدل شوي چې حتی انجونې چې تر اوسه بلوغ ته نه وي رسېدلی انصاف نه ترلاسه کوي. د مثال په توګه د سپټمبر په میاشت کې د عبدالصبور په نوم یو سړی د خیرپور په یوې 14 کلنۍ هندو جلۍ جنسي تیری وکړو. هغه دا نجلۍ وتښتوله او له هغې سره یې واده وکړو. په دې قضیه کې لکه څنګه چې ډېر د مذهب د بدلولو قضیو کې کیږي، د نجلۍ مور او پلار د هغې عمر تصدیق کولو لپاره د ښوونځي سند ترلاسه کړو، مګر جنسي تیری کوونکي یو غلط سند وړاندې کړو چې پکې ویل شوي وو چې نجلۍ 18 کلنه ده. له همدې امله هغه اختیار لري چې په خپله پریکړه وکړي. کله چې ټولنه، دولت، قانون او عدالت ټول د مظلوم پر ضد وي، نو پایله یې معلومه ده. دا کومه ځانګړې پیښه نه ده. هر یو څو ورځې پس د ماشومو، انجونو، میرمنو او د مذهبي لککیو ښځو په وړاندې د دا ډول ظلمونو راپورونه تر سترګو کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په خپل 2019 کال په راپور کې ویلي چې هر کال لږ تر لږه 1000 غیر مسلم نجونې په زوره بل مذهب ته اړول کیږي. د دې قضیو ډیره برخه په سند ایالت کې لیدل کیږي، چېرته چې د پاکستان شاوخوا 80 لکه هندوان ژوند کوي. آیا څوک کولی شي په دې عصري ژوند کې د دې تصور وکړي کله چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په واضح ډول دا وایي چې هر وګړی دا حق لري چې خپل مذهب عملي کړي. په یاد ولرئ چې پاکستان دغه اعلامیه هم لاسلیک کړې ده، مګر دا د شرم خبره ده چې له یوې خوا دا ادعا کوي چې د اسلام تبلیغ کوونکي دي او له بلې خوا په پاکستان کې له عصري ټولنې سره فرق او توپیر کیږي او مذهبي اقلیتونه تر تعصب لاندې نیول کیږي. په زوره مذهب د بدلولو په اړه د پاکستان پارلیماني کمیټې د مۍ له 9 څخه 9 پورې د سند ایالت څخه لیدنه وکړه او په 19 نیټه د کمیټې مشر انور الحق رسنیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د مذهبي لږکیو په جبري توګه مذهب بدلولو څخه په ساتنه کې پاتې راغلی. هغه وویل تر ټولو بد شی دا دی چې قانون او قضایه په صدمه او بدنامۍ کې ډوبو کورنیو او د هغې والدینو ته هم پام نه کوي. دا ستونزه د سند په 5 ولسوالیو سانګړ، घोटकी، سکھر، خیرپور او میرپور کې په عامه توګه لیدل کیږي. انور الحق د خلکو په خبرو او اعمالو کې د تضاد په اړه وویل چې هغه څوک چې د نجونې د هندوانو د ټولنې څخه د وتلو او د خپل خوښې سره د واده کولو خبره کوي، دی د خپل لوریانو په مسله دومره روښانه نه دي. انور الحق کاکړ زیاته کړه چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره به په پارلیمان کې یوه لایحه وړاندې کړی شي. دا د هرکلی وړ ګام دی، مګر نه ښکاري چې قانون به جوړ شي. یوازې 13 میاشت د پاکستان د پارلیمان یوې کمیټې د لږکیو د ساتنې په اړه قانون تصویب نه کړو
چې پکې په زور مذهب د نه بدلولو قانون هم شامل وو. بای چې پاکستان اداره او قضایه قوا او ټولنه سم د لاسه ژمنه وکړي چې دوی به د هغو ظالمانو پر وړاندې راپورته شي چې د خپلو وحشي عملونو په واسطه مسلمانان، اسلام او پاکستان بدناموي.